دا زموږ سره د HTML CSS او د JavaScript د پروجیکټ درېمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې موږ په سرچینګ باندې خبره کوو. یعنی دلته زما سره یو ټیبل دی د سټوډنټ په نوم باندې. زه دلته یو سټوډنټ سرچ کوم. دلته ما سره ریکارډز کم دي. پس که تاسو سره به ډېر ریکارډونه 100 200 300 ریکارډي پاغه کې تاسو یو کس پیدا کوئ. پر چې پیدا کوم علي څنګه چې زه علي ولیکم ګوره ماته علي خان پیدا کړ. او بل دلته دا فرق نه کوي که تاسو دا سرچینګ تاسو په مطلب هغه سرچ کوي که تاسو علي په غټو کې لیکي وړو کې لیکي ګډ وډ لیکي. پرس که ایم غټو لیک علم ولیکو آی می غټو لیکو بیا هم تاسو سرچ کوي. پرس که زه لیکم سراج ګوري سراج باندې ماته درې سرچ راغلل. یو زمونږ سره عائشه سراج راغله، یو حکمت الله سراج، یو نعمت الله سراج. ګوري په اخر کې سراج راغله نو دا مونږ ته سرچ کوي. که تاسو سره په اخر کې که په اول کې که په منځ کې هر چیرته چی ګوري که زه ای ولیکم نو ماته ټول هغه نمونه راکړل چې په هغې کې ای راځي. خو که دلته زه ورته ولیکم ای جې کې ماته څلور ریکارډه راکړل. څلور ولې راکوي ګوره ای جې دلته په اخر کې راغلی، ای جې نجیب الله کې ګوره په منځ کې راغلی او دلته وګوره زما نوم کې په اخر کې راغلی، دلته په اخر کې راغلی. مطلب ای جې دلته راغلی نو دا ځکه مونږ کوو. ګوره که زه ولیکم ام او ګوره دلته اخر کې یا فرض که زه دلته لیکم ګوره تخمینه ټي اچ ماولی ټي ای ماولی کو ټي ای تخمینه باندې راځي. ګوره که دلته زه ولیکم ام آی ان ای زموږ سره کوم نوم نه ده اما ام آی ان ای چې دلته وګورئ دا په دې کې زموږ سره راځي. نو د دې فایده دا ده که چېرته مثلا تا ته یو نوم نه وي زده که تا ته لاس نیم یا مثلا منځنی یا اخر تا ته یو نوم زده وي تا که هغه سرچ کوي هغه هم تا ته څه کوي پیدا کوي. بل دا سرچ چې ما کړی دی دا سرچ ما د نوم په اساس کړی دی فل نیم. ته کولی شي دا د ایمیل په واسطه یا ایډریس یا کوم بل کالم په واسطه باندې ته کولی شي هېڅ مشکل نشته. یو بل دا چې دغه کوم څه چې زه ما دا په ټیبل کې زه سرچینګ په ټیبل کې کوم تاسو دا کولی شي مکمل په ویب سایټ کې وکړئ یا هم په یو پیراګراف کې مکمل دلته یو ویب سایټ تاسو ټول ویب سایټ کې سرچینګ کوئ یا تاسو په یو ټیبل کې دا یو ټیبل کې تاسو کوئ یا تاسو سره یو پیراګراف دی هر څه چې یو ډیټابیس دی مثلا هر کالم کې تاسو سرچ کوئ تاسو سرچ کوئ شي. زه د صرف ټیبل کې خیمه نور د سرچ همدغه طریقه د په هر څه کې تاسو کولی شئ دا اپلای کړئ. نو زه دا مینیمایز کوم. دلته ما سره یو فولډر دی په نوم د HTML CSS and JavaScript پروجیکټ په نوم باندې. زه په دې باندې ډبل کلیک کوم دا ما خلاص کړ. دې کې زما سره درې فولډر پراته دي. پروجیکټ 1 پروجیکټ 2 دا دواړه موږ مخکې نه ویلي دي. نو پروجیکټ 3 سره زموږ کار دی. پروجیکټ 3 باندې کلیک کوم. په پروجیکټ 3 کې یو بل فولډر دی د IMG په نوم باندې او په IMG کې دې کې زما سره یو څو ایمیجونه پکار دي. دا ایمیجونه ما راوړي دا زما پکار دي. ګور کله دلته پروجیکټ ته راشم په دې کې ګوري پروفایلز دی. په دې پروفایل کې دغه عکسونه ما سره دې کې راغلي. دا عکسونه ما دیو چې دلته څه کړي دي په دې فولډر کې راوړي دي نو دا زما پکار دي. زه دا سبق کلوز کوم. دا مې مینیمایز کړ. په دې فولډر باندې رائټ کلیک کوم او شو مور آپشن ته راځم او دلته هم VS کوډ انتخابوم. یعنی تاسو به دا VS کوډ کې اوپن کړئ. ضروري نه ده چې VS کوډ کې اوپن کړئ. هر کوډ ایډیټر چې تاسو یوز کوئ استفاده کوئ په هغه کې به تاسو دا خلاص کړئ. نو دلته اوس وګورئ زما سره دغه ویلکم سکرینونه چې راځي دا ویلکم سکرینونه به تاسو پاک کړئ. دلته وګورئ زما سره درې پروجیکټ دي. یو زموږ سره پروجیکټ 1 بل 2 بل 3. زما 1 2 سره کار نه دی زما 3 سره کار دی. نو 3 باندې مې کلیک وکړ. هر فولډر باندې کې تاسو غواړئ چې فایل جوړ کړئ هغه فولډر باندې کلیک وکړئ او راشي دلته ورته ووایئ چې فولډر نوم دی وي هر نوم چې تاسو ورکوئ ما ولیکل index.html. نو اوس وګورئ زموږ سره یو فولډر دی او یو index.html فایل ما جوړ کړ. یو فولډر دی پروجیکټ 3 کې. راځم دلته کې زه سټایل هم ورته لیکم style.css. دا زموږ سره د CSS فایل شو. یو د JavaScript دپاره هم دلته لیکم دلته زه لیکم script.js. فرق نه کوي هر نوم چې تاسو ورکوئ ایکسټینشن مهم دی. صحیح ده. که زه دا مینیمایز کما دې فولډر باندې ډبل کلیک دا زه اوپن کما او پروجیکټ 3 ته راشم ګورئ دلته زما سره درې فایلونه کریټ شول. یو زموږ سره د HTML شو بل د JavaScript شو بل هم زموږ سره د سټایل لپاره او دا خو زموږ سره فولډر دی د IMG فولډر مطلب ایمیجز پکې پراته دي. نو زه راځم VS کوډ ته. اوس دلته index.html فایل ته راځم. څنګه چې تاسو له کیبورډ نه کنټرول یو پریس کړئ نو تاسو سره ندایه راځي او انټر پریس کولو سره د HTML کوډ چې هغه به تاسو سره ولیکلی شي. زه اول دلته که زه د پروجیکټ ته راشم په دې کې زموږ سره سټوډنټس ټیبل لیکلی شوی. نو دلته هم زه لیکم H1 او په H1 کې لیکم سټوډنټس ټیبل. ضروري نه ده چې سټوډنټ ټیبل ولیکئ. تاسو چې هر څه ټیبل کریټوئ دلته ورته ولیکئ همغه ټیبل. او زه صفحه کنټرول اس کوم. اوس د دې د ریزلټ د کتلو لپاره مختلفې طریقې دي. یو خو دا چې مطلب تاسو ورته رائټ کلیک وکئ اوپن وذ لایو سرور یې کوئ یا هم دې ځای کې ګو لایو د په دې کلیک وکئ.
یا هم دا فایل چې تاسو چیرته سیو کړی دی لاړ شئ هماغه ځای ته او په دغه فایل پیدا کړئ او په هغې باندې ډبل کلیک وکړئ اوپن یې کړئ. نو زه راځم دلته انډیکس ډاټ ایچ ټي ام ایل فایل چې دی په دې باندې رایټ کلیک کوم او کاپي پات مې واخیست. هر چې باندې چې پوه نه شي پوښتنه وکړه. دا ما کاپي پات واخیست راځم د بروزر ته او زه ګوګل کوم بروزر استفاده کوم. تاسو چې هر یو استفاده کوئ هغه به خلاص کړئ او دغه څه چې تاسو کاپي کړه هغه به دلته کې پیسټ کړئ او انټر به پریس کړئ. ګوره دلته زما سره ولیکلی شول سټوډنټ ټیبلز. اوس دلته زه راځم او سټوډنټ ټیبلز چې دی دې ځای کې زه یو ټیبل جوړوم. نو ټیبل مې ولیکو ټیبل ټګ ما اوپن کو بیرته مې کلوز کړ. ټي آر مې ولیکو ټي آر مینز ټیبل رو او دلته زه لیکم ټي ایچ. اوس زما سره څو دانې ټي ایچ ضرورت دي. که دلته زه وګورم ګورې یو زموږ سره پروفایل لپاره یو د فول نیم لپاره یو د ایمیل یو د ایډرس یعنې څلور دانې. اوس دا ضروري نه ده چې تاسو همدا هوبه همدا څلور واخلئ. فرض که ما واخیستل 15 یا شپږ هر څه چې تا اخلي زه هم همدا 15 پوره دي. اول زه دلته ورته لیکم فایل مې واخیسته صحیح ده. دویم دلته زه ورته لیکم فول نیم مې دلته ولیکل فول نیم دپاره او دې ځای کې فول نیم نه بعد بل زه دلته ورته لیکم ایمیل او دلته ما ورته واچول فرض کا فون نمبر یا فرض که ما ایج ولیکه بس ایمیل مې واخیسته. ایمیل ضروري دی که فون نمبر تاسو اچوئ فون نمبر هم اچوی شئ. بل زه دلته ورته لیکم ایډرس. صفحه مې کنټرول اس کړه راځم دلته څنګه چې زه ریفریش کوم ګورې زما سره دلته کې دا هم راغله. اوس دا زموږ سره هیډینګز راغلل. اوس د دې ډیټا راوړم. دلته موږ دا ولې موږ په ټي آر کې واچول ځکه هم ټي آر کې واچول ټي آر مخفف دی ټیبل رو ده. نو دا وګورئ زموږ سره یو رو جوړه شوله دې وجې نه. اوس همدلته زه دې ځای کې ټي ډي چې دی یا ټي آر مې واخیستل دلته ټیبل ډیټا چې د هغه هم زه په رو کې اچوم. ګور ضرب 15 مې کړم دا ځکه چې دا دې نه زموږ سره رو جوړېږي. نو دلته زه اوس لکه څنګه چې دې ځای کې زموږ سره اوله کې پروفایل کې ایمیجز پراته دي نو دلته هم زه راځم لیکم آی ایم جي. څنګه چې آی ایم جي ولیکئ انټر پریس کړئ او دلته ډاټ سلیش ولیکئ. ډاټ سلیش مطلب انډیکس ډاټ ایچ ټي ام ایل فایل چې په کوم فولډر کې دی په هغې فولډر کې چې سری ماته لیست کا نو دا یې موږ ته لیست کړ. زه ورته وایم زما دغه فولډر په کار دی او په دې فولډر کې یو ایمیج زما په کار دی G1 پکچر ګوري کې زه صفحه کنټرول اس کما او دلته زرا شم څنګه چې ریفریش کم ګوري زما سره د ایمیج دلته راغی. اوس دا ایمیج چې دا ډیر زیات غټ دی وګوري په پروفایل لاندې راغی د نور لاندې وګورئ دا زموږ سره خالی دي خدای ډیر زیات غټ ځای نیولی دی. نو دلته زه راځم اول خو دلته زی نوم لیکم چې د نوم څه دی پس کې د نوم دی عایشه نوري. عایشه نوري نوم مې ورته ورکړ او بل دلته زه د ایمیل دی ورکوم. نو ایمیل ما ورکړ aisha@gmail.com د ایمیل شو او د دې ایج څومره دی پرس کا 24 ایج دی او د کوم ځای پرس کې دا د کابل شو. صفحه کنټرول اس کوم دا څنګه ریفریش کوم ګور هغه ډیټا دام زموږ سره لاندې راغله ځکه ایمیج ډیر غټ دی نو ځکه دا مشکل زموږ سره دلته جوړیږي. دا مې دې څنګه کاپي واخیسته او دلته لاندې مې دلته پیسټ کړ. دلته دا آی ایم جي چې دی دا ایمیج زه پاکوم او د دې په ځای زه یو بل ایمیج راوړم ډاټ سلیش او دلته B1 دا هر ایمیج چې بی درلوده بی مطلب ما بوای دی او دی جی نه مطلب ګر مطلب دا د ګرل ایمیج دی او دا زموږ سره دی بوای. نو راځم دې کې زه ورته لیکم علي خان مې واچو او علي خان دې کې د علي خان ایمیل دلته زه لیکم ali@gmail.com د ایج زموږ سره 22 شو او دا د کوم ځای پرس کې دا زموږ سره دی بغلان دی. صفحه مې کنټرول اس کړه دا مې ریفریش کړ نو دلته وګورئ زموږ سره هر څه خراب شول صحیح ده که نه. اوس زه راځم د دې د سایز ورکوم د ایمیج ته تر څو دا مشکل زموږ سره حل شي. نو دلته زه راځم دلته زه لیکم چې لینک ماته ډاټ سلیش د سټایل پیج ماته دلته لینک او راځم سټایل پیج ته دلته زه ورته وایم په دې ویب سایټ کې زه چې هر چیرته ایمیجز یوز کوم هغې ته وید ورکه 50 پکسله هایټ ورته څومره ورکه هایټ ورته هم ورکه 50 هایټ مې هم ورته ورکه 50 پکسله. صفحه مې کنټرول اس کړه راځم دلته زه دا ریفریش کوم څنګه چې ریفریش کوم ګوري زموږ سره ښه صحیح پکس راغلی. دا ایمیجز زما سره دې ځای کې دا ګول راغلی که تاسو غواړئ چې دا ګول راوړئ ګول هم راوړلی شئ لکه دلته زه ورته وایم د ګول لپاره چې ولیکم border radius yes. نو border radius دلته زه ورکوم فرض که 200 پکسله 300 څومره چې ته ورکړې ریفریش کړه دا به تاسو سره border radius means دا به تاسو سره ریډیوس شي. اوس همدغه شان یو څو ریکارډ نور هم زه ایډ کوم. نو دلته زه راځم او دغه ایمیجز چې دي دا ایمیجز من الریډي ما کاپي اخیستې دلته ما پیسټ کړ او دلته د G1 په ځای دلته لیکم G2 او دې ځای کې زه لیکم فرحت مې ولیکم او دلته هم زه لیکم پر
حد صحیح شو فرحت ایج هم دوغمره دی پس کې دا د کوم ځای دا زموږ سره دی پغمان ده او الریډي ما سره کاپی شته دلته لاندې ما دلته پیسټ کو دلته زه ورته وایم دا زموږ سره B2 دی او B2 کې دلته زه لیکم حنیف همداسې لیکي حنیف پس که ما ورته ولیکل حنیف الله لیکي یعنی پس که حنیف خان مې ولیکي صحیح ده او دلته زه لیکم حنیف صحیح ده اوس د حنیف عکس دلته کې ما B2 واچو مقصد یو عکس مې واچو صحیح ده او دلته کې پرس کې دا مې کابل واچو ګور څنګه چې ریفریش کړم دې کې هم زموږ سره فرحات او حنیف خان زموږ سره 8 شو همدغه شان یو دلته مې کنټرول وی او دا مې کنټرول وی کړل او دلته کنټرول اس کوم نو ما دلته کې دا زموږ سره راغلی اوس په دې کې هم زه چینجز راوړم دلته زه راځم G1 اوکې دا G1 دلته زه ورته وایم دا زموږ سره G3 دی او دې ځکه زه ورته وایم دا زموږ سره تهمینه شوه او د دې ایمیل چې دی ایمیل هم زه ورته وایم ایمیل هم زموږ سره تهمینه او ایج څومره دی فرض کړه دا 28 ده او دا زموږ سره د کوم ځای دی دا زموږ سره د بغلان شوه بل زموږ سره دا کوم چې راوړي دغه کې چینجز راوړم نور بس دی صحیح ده دلته زه لیکم چې دا زموږ سره فرحات سراج فرض کړه ما ولیکه صحیح ده او دې ځای کې زه لیکم عایشه نوري دلته ما واچو عایشه سراج فرض کړه دلته کې صرف تخلصونه فرق لري نور هغه کسان دي دلته ما واچو 4 او ایمیل زه چینج کوم ایمیل زموږ سره دا زموږ سره عایشه 2 شوه او دا زموږ سره فرحات په نوم باندې الریډي موږ یو ایمیل لرو خو دلته زه ورته وایم فرحات 23 ایمیل مې ورکړ ورته او بس هم دومره ریکارډ صحیح دي صحیح ده بیا تاسو کولی شئ تاسو ورته مختلف نمونه ورته واخلئ ریکارډ زیات واچوئ اوس دپاره هم دومره ریکارډز بس دي اوس دلته زه غواړم دا د ټیبل په شکل شي لکه څنګه چې دا دي نو داسې د ټیبل شکل دې ته ورکوم د ټیبل شکل لپاره راځم د سټایل څپې ته او دلته زه ورته لیکم ټیبل اول دلته ورته وایم چې د ټیبل ته خو وید ورکړه وید د څومره 100% دې ته وید ورکړه که زه څپه کنټرول ایس کم ګورې زموږ سره دا به 100% بالکل صحیح شو اوس دلته زه ورته وایم چې په دې کې دلته زه ورته لیکم سیم border collapse ورکا او لاندې زه ورته وایم چې په دې ټیبل کې ګوره کنټرول ایس دلته زموږ سره خاصه شو اوس ورته په دې ټیبل کې هر چیرته چې TH means ټیبل دغه هیډز چې دي دې ته زه یا دلته زه TH TD یا TH او TD چې دي ځکه بارډر زه ورکوم صحیح ده TD نو دلته زه ورته وایم TH او TD چې دي دې ته بارډر ورکا بارډر دې څومره یو پکسل سالډ څپه کنټرولایز دا زه ریفریش کوم چې بارډر اخلي کنه بارډر واخلي صحیح شو خو دا بارډر د سیده چې لږ باید خیروسي کې هغه د پرځ تر اعظم دلته زه ورته یو کلر ورکوم بای ډیفالت زموږ سره بلیک وي نو چې لږ د سید بس هم دومره سایلنټ صحیح دی اوس دلته زه دیو ته هم سټایل ورکوم دغه هیډینګز چې دي نو د هیډینګ ته زه ورته وایم TH چې دی TH دپاره یو بیکګراؤنډ کلر ورکا بیکګراؤنډ کلر د څه وي بیکګراؤنډ کلر زموږ سره دا اوکې دا به زه لږ ډارک کړم صحیح ده دې ځای کې زه به دې دا به زه لږ ډارک کړم صفحه مې کنټرولایز دا مې ریفریش کړه بس بالکل صحیح ده همداسې اوس دلته زه دې ته وایم چې دا د موږ سره پډینګ هم واخلي پډینګ دی واخلي 8 پکسل صحیح ده 8 پکسل څومره چې ضرورت وي څومره چې ښکاري بس همداسې صحیح دی او بل زموږ ان شاء الله سټایل به تاسو نور منظم صحیح جوړ کړئ سټایل هم دومره صحیح دی که تاسو دې ته نور کوم سټایلز ورکول غواړئ ګوره که ایچ ور زه سیټ کوم لکه دا چې ایچ ور لري نو څنګه چې ماوس وروړي دلته کې دا بیکګراؤنډ چینج کیږي نو تاسو ایچ ور هم سیټ کوئ شئ فرض کړئ دې کې زه ورته وایم هر چېرته چې TR دي TR دا ټول زموږ سره ټیبل رو ده TR چې دي کله چې هغې ته ماوس ورکېږي ماوس وروړلی کېږي نو د دې بیکګراؤنډ دی چینج کېږي بیکګراؤنډ دی زموږ سره چې راځي بیکګراؤنډ دی زموږ سره دا یو راځي صفحه مې کنټرولایز کړه اوس ګوره زه څنګه ماوس وروړم ګوره زموږ سره هغه بیکګراؤنډ شی کېږي بیکګراؤنډ زموږ سره د دې چینج کېږي اوس دلته انپوټ ټایپ راوړم او دا زه سنټر ته راوړم دا سنټر ته راوړم چې ولیکم ټیکس الاین سنټر یس خو د هغې دپاره زه راځم دا سکرول کوم د H1 ته زه اول باید یو ID ورکړم صحیح ده ID مې ورکړله H1 او راځم CSS فایل ته او CSS فایل کې زموږ سره جاوا سکرپټ لا پاتې صحیح ده زموږ سره HTML CSS شو
نو ټیکسټ الاین دی ته وایم چې ټیکسټ الاین دی سنټر کا او کلر زمونږ سره د دې چې کا کلر زمونږ سره گرین واچو کلر می گرین واچو او صحیح دی دا زه یو ریفریش کوم سنټر ته راځي کنه بالکل سنټر ته راغی که تاسو فونټ فیملی ورته سوري فونټ سایز ورته اچوي 35 پکسل می سایز ورته واچو که فونټ فیملی شي او سیټ کوي سیټ کولای شي زنه سیټ کوم بس ساده صحیح دی که تاسو کو نور کوم سټایلز ورکوي به لګ زوم کما که تاسو کوم نور سټایل ورکوي هغه هم تاسو ورته ورکولای شي اوس د پاره هم د صحیح دی اوس د دې کې انپوټ ټایپ غواړم لکه د دې په شانتي انپوټ ټایپ راوړل غواړم نو د انپوټ ټایپ لپاره بیت تر اعظم انډیکس ډیجیټ میل سپیتا او دلته ځلی کما انپوټ سپا می کنټرول کا ګور زما ستل د انپوټ راغی خو انپوټ بای تر دې سره پوری راشي او د سټایل ورکول غواړي نو دلته زر اعظم دلته ځلی کما پلیس هولډر او دلته زور ته لیکما سرچ کا دلته څه شی سټوډنټ نیم د سټوډنټ سپیلنګ اس ټی یو ډی سټوډنټ صحیح ده سټوډنټ نیم صحیح شو کنه دلته پس کې ډاټ ډاټ د سیو سمې واچول دلته زه یو آی ډي ورکوم مای انپوټ په نوم باندې آی ډي مې واخسته سپه مې کنټرول اس کې زموږ سره کوم بدلون نه راځي صرف دې ځکه به یو شیشه راشي پلیس هولډر بسټ او بیرته راځم دلته د فایل ته د CSS فایل ته دلته زور ته لیکم دا انپوټ ټایپ چې ما کوم یوز کړی دی دې ته سټایل ورکا اول خو دې ته وید ورکا صحیح ده وید ورته څومره ورکا یو 90% وید ورته ورکا 90% ګور دیزي پوری راغی نو کدا ز اتنه وی کما ځکه دې ز بارډر ورکوم نو ځکه 2 پکسل کم اخلم بس صحیح دی کته بارډر ورکوي دلته زرا اعظم دې ز بارډر ورکوم پرز کې زه ته یو 2 پکسل دی بارډر هم واخلي بارډر دې هم دا بلیک سی کله چې تاسو بارډر ته کلر ورنکې بای ډیفالت تاسو سره غا بلیک اخلي دلته بزاتنه 9.15 ته واچوم چې دا لګ د سر تر لګ پکس راشي بس بالکل صحیح دی که تاسو دا زوم آوټ کوي خصيخ کاری خاکه تاسو دې ته هایټ ورکول غواړي هایټ هم ورکول شي زورته هم چې دې ته هایټ هم ورته ورکړه دا هایټ بزبره لدی ویت سره دې ځکه واخلم فرق نه کوي ښکته بره هایټ ما ورته ویل چې هایټ دی وی پرس کا 30 پکسل هایټ ورته ورکا سپا کنټرول اس کا هایټ هم واخص بارډر ریډیوس ورته ورکوي بارډر ریډیوس هم ورته ورکوي زورته هم چې بارډر ریډیوس هم ورته ورکوي یو 10 پکسل بارډر ریډیوس ور باندې اپلای کا 10 پکسل زیات دی خو صحیح دی صحیح کاری بل دې ځکه وګورئ سرچ سټوډنټ نیم دغه پلیس هولډر دلته لګ شیر اقاله دلته جوړ راغ زه غواړم چې لګ دی رائټ طرف ته لاړ شي دې لپاره چې لیکل پکار دي مارجن خو بیرون نه استفاده کیږي زه وایم چې دا ټیکسټ دی سرچ سټوډنټ نیم دا لګ دی رائټ طرف ته لاړ شي پډینګ یس پډینګ زه ورته وایم د لیفت طرف نه پډینګ واخله سمره یو 10 پکسل سپا کنټرول اس کوم ګور لګ به خوځيږي دا لګ دی خو راغی که تاسو نور بل غواړي ورکولای شي نو تاسو ګوري دلته زه اوس که سرچ کوم پس که دلته ځلی کوم یو څه نو ما سردار نه پیدا کیږي ځکه مونږ اوس پر لا کوډ ورته نه دی لیکل خدا وشو اوس راځو د جاوا سکرپټ کوډ ته سیده جاوا سکرپټ ته راځو خامخ کې دې چې دلته جاوا سکرپټ کوډ زولي کوم باید جاوا سکرپټ پیج لینک شي دلته سیده دا پیج باید مونږ لینک کو ګوري کله جاوا سکرپټ لپاره تاسو جدا دلته جدا صفحه کې کوډ کوي هم کولای شي او دلته تاسو لیکي هم کوي شي مشکل نشته دلته ځلی کوم سکرپټ او دلته لیکم SRC کې لیکم ډاټ سلیش او ماته دا سکرپټ ټیګ دلته کې مطلب دا سکرپټ چې جاوا سکرپټ فایل ته ماته لینک دا لینک شو HTML لینک اوس راځي دلته اوس د جاوا سکرپټ کې دلته زه کوډ لیکم ها د جاوا سکرپټ د پاره چې کله دلته کې یو څه لیکم دي چې دلته چې څه لیکم نو دلته دا زمونږ د کیبورډ نه زه څه لیکم کنه نو د دې لپاره مونږ یو ایونټس ویلو که تاسو یاد شي بیسیک ایونټس مونږ ویلو نو هغه بیسیک ایونټس دلته وسیس کوم باقي کې یو ایونټ دی پنوم دی دلته کې زور ته وایم اون کله چې اون کی اپ کله چې کیبورډ نه کومه کی مطلب پریس کیږي اخیستل کیږي نو دلته د ماستر د چیا کیږي دغه فنکشن د مان سره چې شي کال شي فنکشن نوم چې دی فنکشن نوم ما وته ورک سرچ فنکشن دا می کاپی واخستا راځم دلته او دلته زه ورته وایم چې ماته فنکشن کریټ کا فنکشن راته کریټ کا د څه په نوم باندې فنکشن ماته کریټ کا د سرچ فنکشن په نوم باندې دلته زه ورته اوس لیکم چې لیټ زه اوس غواړم چې څه کار وکم دغه انپوټ باکس چې دا زه ټارګټ کوم نو ټارګټینګ باندې خو تاسو پوهیږئ دا چې ټارګټ کوم څنګه ټارګټ کوم د آی ډي په واسطه بالکل د آی ډي په واسطه یس دلته زه ورته لیکم مای انپوټ
my input دا د وریبل نوم شو صحیح دلته ورته مساوي document dot get element by id اوس ګورئ کوم څه چې موږ مخکې ولیکو تاسو په هغې درسونو باندې پوه شوي نو په دې باندې ډېر په اسانۍ سره بیا پوهېږئ نو دلته زه راځم دلته زه ورته لیکم مای زه به یو ځل دلته راشم د آی ډي چې د دې ځای نه به کاپي کړم تر څو زه غلط ونه لیکم مای انپوټ مې دې ځای نه کاپي کړ راځم دې ځای کې زه جاوا سکرپټ فایل ته دلته مای انپوټ لیکم اوس ګورئ که دا د دې ځای نه کاپي واخلم کنټرول سی راځم دلته رائټ کلیک مې وکړ انسپیکټ ته راځم او انسپیکټ کې دلته کنسول ته راځم کنسول کې ما دلته واچو ګور انټر ما ډایرکټ دغه انپوټ ګوره دا ایکسس کې کنه دا ایکسس شو اوس همداسې زه دا ټیبل هم غواړم چې دا هم ټارګېټ کړم نو د ټیبل ټارګېټ دپاره دلته زه ورته لیکم چې لیټ مای ټیبل مې ورته ولیکو ښه اوس ته چې ټیبل ټارګېټ کوې نو دا ټیبل د څه په واسطه ته ټارګېټ کوې که دا هم ته د آی ډي په واسطه ټارګېټ کوې نو ضروري ده چې ته ټیبل ته کوم آی ډي ورکړې نو زه ګورم چې ټیبل ته ما کوم آی ډي ورکړې ده که نه سپوز سکرول کوم دلته کې ګورې ټیبل سره زما سره کوم آی ډي نشته نو دې ته به زه یو آی ډي ورکړم مای ټیبل مې ولیکل مای ټیبل د دې ځای نه زه کاپي کوم راځم سکرپټ ټک ته او دلته ما په سنګل کوډ کې دلته مې دا پیسټ کړم ښه اوس دا دې ځای نه زه کاپي اخلم کنټرول سی زه یو ځل ګورم چې دا موږ سره کار کوي نه کوي نو دا ماته دلته کې نل وایي دا به زه یو ځل ریفریش کړم او دلته به زه بیا دا پیسټ کړم اوکې بلې نل وایي زه راځم دلته بیرته دا څه به مې کنټرول ایس کړه دا ایچ ټي ایم ایل فایل به دا به هم زه کنټرول ایس کړم او دا مې هم یو ځل بیا ریفریش کړ او دلته زه دا پیسټ کوم دا وګورئ ما سره هغه ریفریش کړی مې نه و صحیح ده ریفریش کړی مې نه و نو ځکه یې ما ته نه ښوده نو دې دپاره کله چې ما ریفریش کړ دا ریکارډ یې ما ته راکړه اوس ګورئ اوس زه غواړم چې که دلته زه راشم دا نوم چې ګوره که زه لیکم فرض که کالي زه په غټو کې لیکم وړو کې لیکم ما ته د علي خان پیدا کېږي که نه فرض که خان زه لیکم کې HAN غټ وړو کې مې ګډ وډ مې ولیکه ان مې وړو کې ولیکه بیا ماته دا نوم پیدا کوي نو دا ولې د دې لپاره زه راځم دې ځای کې زه ورته وایم د جاوا سکرپټ کوډ ته راځم زه ورته وایم دغه کومه ویلیو چې په دې کې پرته ده دا ویلیو ماته چینج کا ټو اپر کیس ته صحیح ده دا مې واخیست د هغې نه بعد لاندې راځم دا زموږ سره اوس صحیح شو ښه اوس لاندې راځم زه یو بل وریبل اخلم بل ګوره ښه ځکه زموږ سره که زه دې ځای کې اوس څه سرچ کوم دا څه چې زه چې کوم څه سرچ کوم دا زموږ سره په روګانو کې موجود دي که نه مطلب دا زموږ سره یو رو ده دا زموږ سره یو رو ټول زموږ سره روګانو کې پراته دي اوس زه باید رو ټارګېټ کړم نو دلته زه لیکم لیټ ټي آر ټیبل رو ماته ټارګېټ کا او ټیبل رو دلته کې زه ورته وایم ډاکومنټ ها ټیبل رو چې زه ټارګېټ کوم ټیبل رو د څه په واسطه ټارګېټ کوم ځکه رو چې دا رو دپاره خو ما دلته کوم ایچ ټي ایم ایل فایل ته راځم نو دلته ما خو کوم آی ډي چې نه دي ورکړي که نه ورکړی مې د کوم آی ډي ټي آر ته نشته آی ډي نو زه دلته کې دا د څه په واسطه ټارګېټ کوم ستا په نظر د څه شي خو آی ډي مې نه ده ورکړې که نه آی ډي نه ورکوم بیا موږ ټارګېټینګ بل د څه په واسطه کوی شو خو کلاس مې هم نه ده ورکړی एलिमेंट्स यस د एलिमेंट्स په واسطه کوي شو خو دلته خدای एलिमेंट्स ته ټارګټ کې خو دلته کې ما ورته ویل کنه چې مطلب گیټ एलिमेंट بای ټاګ نیم زه د ټاګ نیم په واسطه کوم صحیح ده ته کولای شي بالکل एलिमेंट्स چې هم دغه ټي آر زموږ سره एलिमेंट्स ده دلته ما واچو ټي آر اوس ګورې که زه دلته دا ټي آر ما ولیکه که دا د دې ځای نه زه کاپي کړم او زه راشم دا به زه یو ځل کنټرولس کوم د مخکیني په شانتي بیا به کار نه کوي دا تاسو باید کنټرولس کوئ چې کله دې کنټرولس راشه دلته او دام ریفریش کا رائټ کلیک کا انسپیکټ کا کله چې د انسپیکټ د کنسول ته راشه ته دا ولیکه چې تاسو سره اوس رو دلته کې راغله کنده وګورئ زموږ سره مکمل روګانې ماته وای تاسو سره په دلته په دې ویب سایټ کې لسی پر نو اخله تر وو پوري مینز اته دانې روګانې تاسو سره کې موجود دي ټي آر تاسو سره موجود دي نو دا ټي آر ما دلته څه ټي آر مې هم دلته کې ټارګټ کړ کله چې ټي آر ټارګټ شو زوس راځم دلته کې لوپ اخلم لوپ د څه لپاره لوپ د دې لپاره ترڅو دغه زه چې دغه نیمز پرنټ کوم یاد کړئ چې دلته کې نیمز فلټر کوم نو زما سره دی په کوم د څه په واسطه سرچینګ کوم یا فلټر د څه په واسطه کوم د فول نیم په واسطه نو دا هر نوم د زما سره څه کیږي دا هر نوم د زما سره چک کیږي نو دلته زه ورته لیکم فار لوپ او په فار لوپ کې دلته به تاسو یو ویریبل ټایپ واچوئ هر یو څه چې اچوئ ما واچو وار مې واخیسته زه ورته وار مساوي دی له زیرو سره اوس دلته زه ورته لیکم آی اوس تا ته دا لوپ څو پېرې تکرار شي خو دا خو موږ ته معلومه نه ده صحیح ده چې ما سره اته روګانې دي زه ډایرکټ اتم لیکلی شم
خو امکان لري دا ارګانیک کم زیات شي شاګرد کم زیات کیږي امکان لري بعض شاګردان زه ډیلیټ کم یا امکان لري نوی شاګردان راشي بیا زما سره مشکل جوړیږي نو ځلې کوم ټي آر ضرب کله لین سره سوري یعنی ټي آر کې کوم لین چې هغه خپل واخلا ضرب نه ده سوري ډاټ مطلب ده ټي آر ډاټ لین مطلب د ټي آر کې څومره لینس زما سره په ویب سټ کې پروت ده هغه خپل را واخلا او دلته زه ورته لیکم آی ماته څه کوه آی ماته پلس پلس کوه اوس دې نه بعد دلته کې اوس زموږ سره نوبت د چی شي دی نوبت زموږ سره د ډیټا راځي په ټیبل کې چې کومه ډیټا پرته ده اوس دا ډیټا اکسس کوم نو د ډیټا لپاره دلته زه راځم دلته زه یو وریبل اخلم وریبل دلته زه ورکوم ټي ډي چې د ټیبل ډیټا شوله او ټیبل ډیټا دلته زه اخلم ټي آر اوس دلته کې ټي آر مې واخیست او ټي آر کې آی ورته اچوم نو دلته کې د ټي آر کې دلته آی قیمت چې د آی قیمت ل 0 نه واخله معلوم نه ده تر کوم ځای پورې اوس لپاره خواته ده یعنی 0 نه واخله تر اته پورې هر قیمت د ځای کې سره راځي د ځای کې چک کیږي او دلته زه ورته وایم ډاټ ګیټ الیمنټس د څه په واسطه الیمنټس ماته ګیټ کا د نیم په واسطه ګیټ الیمنټس بای ټاګ نیم خادي کوم نه د کوم ټاګ څه شی ده ټي ډي دا ټیبل ډیټا موږ ټیبل ډیټا سر ګورو کنه نو دلته تاسو واچوي ټیبل ډیټا هغه نه بعد ټیبل ډیټا چې دا دلته کې زمونږ سره اوس په دې ټیبل کې ډیټا زیات کړه دا دې څنګه کاپی کم ګورا یعنی کله چې دا هم تاسو کې ویس ارتلار شي کنسول تا ال تاسو ورته وای چې ماته مطلب ټي آرز کې ماته دا غرا کا ټیبل ډیټا اوس ته دې کې دا سرچینګ ته د څه په واسطه کې مطلب پروفایل په واسطه فول نیم په واسطه د ایمیل د ایج د څه په واسطه هغه بدل تبدیلی کې نو دلته دا زمونږ سره د آری په شان کار کوي لکه پروفایل زمونږ سره په 0 انډیکس باندې پروت دی فول نیم زمونږ سره په 1 دی ایمیل چې دا زموږ سره په 2 ده همدغه شانتي اوس تاسو د کوم په واسطه هغه به تاسو پاس کوئ زه د فول نیم په واسطه کوم فول نیم زوردار ته چې پاس کما 1 نو دې ځکه به زه ورته لیکم 1 کله چې د 1 ولیکو دې مطلب دا ده چې زه څه کوم زه چې دا سرچینګ کوم مطلب زه د 1 په واسطه کوم اوس دلته صحیح شو اوس دلته کې زه اوس دلته کې کنډیشن ورکوم چې د کوم کنډیشن په اساس باندې تاسو دا سرچ کی زه ورته هم دا ټي ډي دغه ریزلټ چې تاسو کوم واخیستو پیدام کو دا په ټي ډي کې تاسو واچو او ټي ډي دلته زه اوس ورته کنډیشن ورکوم اف کچیرته دغه ټي ډي چې دلته زه ورته لیکم لیټ دلته لیکم ټیکسټ ویلیو په هغه انباکس کې چې مطلب دې چې کله یو یوزر راځي یو نوم چې سرچ کوي یو ویلیو دلته زه ورته وایم ټیکسټ ویلیو ماته څه کا ټیکسټ ویلیو ماته ټیکسټ ویلیو مساوي کا ل ټي ډي ډاټ ټي ډي ډاټ ټیکسټ کنټینټ سره ټیکسټ کنټینټ شه ده ټیکسټ کنټینټ د ټي ډي مطلب دا دی کله د زرا شمه ټي ډي دلته کې دغه ټي ډي دغه ډیټا چې دا د کې کومه ډیټا پرته ده لکه زموږ سره عائشه نوري علي خان فرحات دغه زموږ سره ډیټا ده نو دلته او دغه زموږ سره کنټینټ دي دغه لیکل چي دي زه ورته هم دغه ماته راکا خو زه ورته هم کچیر ته دغه لیکل پیدا نه کړل مطلب ک ټیکسټ اگر ټیکس کنټین یا ټیکس کوم ډیټا چې دا کچیر تاغه پیدا نه کړ بیا ته ماته څه کار کوه اور اپریټر استفاده کوم اور اپریټر ځکه یوز کوم چې کدا دې پیدا نه کړل بیا ته څه کار وکا بیا ته ماته په ټي ډي کې ډاټ انر ایچ ټي ایم ایل ګورا انر ایچ ټي ایم ایل مطلب دا دی چې په دې کې د نن چې کوم اغه لیکل پراته دي هغه که زمونږ سره علي دی که خان دی که محمود هر شي دی هغه ماته څه کوه هغه ماته راکوه او هم داخل پام دغه اف کې دلته دې ته نیسټډ اف لیکيږي دې په داخل کې یو اف زبل کریټ کوم او دلته زوز دلته کې زور ته وایم ک چیرته دغه ټیکسټ ویلیو ډاټ ټو اپر کیس کې وا اپر کیس مطلب اپر کیس او دې کې زور ته وایم انډیکس اف صحیح دا انډیکس اف یوز کوم او په انډیکس اف کې دلته زور ته وایم فلټر څنګه فلټر سپیلنګ څنګه ده فلټر څنګه اف آی ال ټی ای آر فلټر صحیح ده فلټر کوه ماته اوس دې کې زور ته وایم ګورا چې ته انډیکس اپ شه ده انډیکس اپ دا زموږ سره دا دلته دا مطلب دې کې دالان دی رټ راغلی دا سپیلنګ مشکل ده دا وی غټولی کوي سي کې خمال دا دې زونه کې یوز کړي د زیات یا پرس کې زوی غټولی کې دایره اوس موږ سره خي خو بهر حال دا زموږ سره مطلب هغه مشکل دی صحیح ده مطلب د وای چې دا ورډز نه پیژني نور کوم رټ شي نشته خاص دلته ما ولیکل دا کوم ټیکس چې په انپوټ کې تا ګیټ کو هغه ټیکس چې دا دی کنه مطلب دا کوم ټیکس چې دی یا مطلب هغه نوم سي دی
اغه ډاټ ټو اپر کیس ډاټ انډیکس اف فلټر مطلب انډیکس اف موږ مخ کې بیل انډیکس اف څه کار کوي صحیح ده او دا ماته فلټر کوا کچیر دغه ریکارډ کچیر د زیاتو منفیونه موږ ویلو انډیکس اف مطلب کچیر د کوم څه پیدا کړل هغه بتا شو کی که پیدا نه کړل تا بیا -1 پرنٹ کوي نو دلته ماولی کل کچیر د -1 نه زیات ول بیا دې کې زور څه وایم کچیر د -1 نه زیات ول د زور لیکما چې ټي آر او ټي آر آی او دلته زور ته ډاټا سټایل ټي آر ډاټ سټایل زموږ سره دې کې زو ورته ډسپلی اخلم صحیح ده ډسپلی کما ته څه شرط ډسپلی کوا هغه کوم څه چې تا پیدا کړل هغه ماته په دې قوسونو کې واچو کوم څه چې تا دې کې ما دا دلته کې مرته ویلي کچېری دا کوم څه چې تا پیدا کړل کدا چیرته -1 نه زیات ول نو هغه ماته دلته کې ډسپلی کوا چې تا په دې ټي آر کې مطلب دې کې ماته دا سټایل دا ډسپلی مطلب دې قوسونو کې ماته ډسپلی کوا کچېرته دلته ته ایلس کچېرته پیدا دې نکړل بیا څه کارو کی کچېرته پیدا دې نکړل دلته بیا د سکارو کا ډاټ سټایل ډاټ ډسپلی کما دا څه شي ماته ډسپلی کا بیا ماته نن ډسپلی کا نن مطلب دا دی چې هیڅ مطلب کله چې پیدا نه کړ بیا ماته هیڅ هم شو کا که زه راشم دا صفه کنټرول دا ریفریش کا او دلته زولي کما علی صحیح دی دلته دا سپوز دا مې دلته کې دا مې یو ځل کنټرول اس کړه او دلته زلی کما علی دا مې یو ځل ریفریش کوم علی خان ګوره خامہ سره دا نه پیدا کړي زیو ځل دلته ګوره مونږ سره دلته کې لوپ مونږ واخسته لوپ بالکل صحیح دی چې مونږ ټي ډي کې زمونږ سره ما ورته ویلي چې ټي ډي کې دلته د څه کار کوا چې ټي آر او آی زمونږ سره د قیمتونه راځي ګټ ایلیمنٹ بای ټي ډي بالکل دام زمونږ سره صحیح دی اف دلته کې ټي ډي زمونږ سره چې کیږي او ټیکسټ ویلی ډاټ بالکل صحیح ده اف کچیرتا टी वैल्यू डॉट अपर केस किंवा दाम صحیح ده डिस्प्ले मातनन दाम जरा आजम दाम یوزل کنټرول اس کوم دی فایل رائټ کلیک کاپی فات اخلم او اعظم بروزر تا او دې کې مادلتا دا بیا پیسټ کړو انټر دا مې ریفریش کو او دې کې زور تلی کما خان ما ته دې کې ولنه راکې بیرته راځو دلته کوډ تا یو ځل دا جاوا اسکرپټ کوډ یو ځل بیا چیک کو چې موږ سره دې کې سرچ میتھډ دام بالکل -1 کستا کوډ د دې نه کنټرول ایکس کما یا پرس کما دا کوډ دې کې کنټرول سی ک راځم دلته کې ځا چون کوډ صحیح دی ښه کوډ کې زموږ سره کوم مشکل نشته دا مې دې نه پاک او دا دلته کې اچوم کنټرول اس یو ځل دلته کې رائټ کلیک او دلته ما اوپن وذ لایو سرور کله چې تاسو سره کار نه کوي نو دا کوډ تاسو کلوز کې په یو بل هغه کې اوپن کې براوزر کې حتما تاسو سره بل براوزر کې نه مطلب دا کلوز کې بیا د سره اوپن کې اوس هم زما سره دلته کې کار نه کوي کنټرول اس ګورخه مشکل څه ده مشکل دا دی چې دې کې مونږه کوم وریبل چې دلته مونږه کریټ کړی دی مای انپوټ باندې او دلته ما ورته ویل چې انډیکس اف کته د کوم یوزر چې کوم ډیټا انټر کوي یوزر چې کوم ډیټا مطلب دې کې زرا شم ګور دلته چې یوزر کوم ډیټا اخلي پرس کې لیکي خان محمود هر چې لیکي صحیح ده دا چې کله یوزر واخیستل نو دا مونږ سره په دې انپوټ کې اچول کېږي ما دلته ورته ویل دي چې انډیکس اف مطلب دا چې خو مونږ سره کوم یعنی کوم هغه نوم چې هغه سټرینګ چې اخیستل کېږي یعنی هغه نوم چې هغه هر شي وي نو هغه مونږ سره دې ځکه دلته کې فلټر مالک نو دلته باید شی ولیکو دا انپوټ مای انپوټ چې دا دې څنګه څه کاپی کوم دا دلته کې اچوم ځکه کوم څه چې مونږه په هغه انباکس کې لیکو یا کوم څه چې په انپوټ کې اچوم هغه په مای انپوټ کې اچول کېږي کنه مای انپوټ کې سٹور دي نو هغه باید په دې کې واچوم اوس ګور ما ورته انډیکس اف دیس او دلته ما ورته ویلي چې -1 کچیر دغه ریکارډ کچیر تا پیدا د کماته شو کا مونږ انډیکس اف کې ویډیو ګوره کې سټرینګ کې یادم شي کچیر ته ریکارډ مونږ ته مطلب کوم څه چیز غواړم یعنی مثلا زه یو نوم چې پیدا کوم په یو سټرینګ کې کچیر تا هغه پیدا کوم ته ریټرن کو که پیدا به نه کوم ته -1 راکو نو زه ورته کچیر ته د -1 نه زیاتو ته بیا ماته وایا چې ټي آر آی سټایل ډسپلی کماته څه په دې کې ماته ډسپلی کسه ډسپلی کا مغه سیز کچیر ته نو ته بیا ماته دغه په نن مطلب هیڅ ماته م ډسپلی کوا کنټرول اس
دا زه یو ځل بیا ریفریش کوم ګوري که تاسو دلته کې هر څه چې لیکي خان ګوري تا خان سرچ کیږي زه دا مکمل کلوز کوم ګوري بیا راځم دا اوس فرق نه کوي ښه ډسپلی درته درته زه تشریح کوم ښه ګوري دا کوډ زه بیرته دې ځای نه وړم دغه درته وایم چې دا شی دی زه دا فرق نه کوي ښه وختي ما دا کوډ دې هغه نه راواخیسته مطلب ان هغه ته مې راوړو دلته کې زه لیکم بیرته ډاټ سلش او زه ورته دا ماته دلته کې راوړه بیرته راځم دې ځای کې او دلته کې مشکل دا قضیه نه دا ګور فلټر دی نو زه کنټرول دا مې پاک کړ دې ځای کې هغه کوډ ما دلته کنټرول وی کې صحیح ده مشکل دا دی چې دغه مشکل دي چې وریبل نو ما فلټر لیکل او غلطي دا و صحیح ده دا هم راځم زه ځل کنټرول اس کوم بیرته راځم دلته خاصه سوال دا دی چې دلته کې شی سټایل شي کوي دلته ګوره کا دغه کوم څه چې مونږه دې ځکه غواړو ټیکسټ ویلیو مطلب دا دی چې دې ځکه ما وختي تاسو ته ویلي کنه ټي ډي دا زمونږ سره هر ډیټا چې زمونږ سره په دې ټیبل کې دا کدی نه زه کاپی واخلم رائټ کلیک کاپی پات او دلته زه د بروزر ته راشم ګوري زمونږ سره دا ټیبلونه کې کومه ډیټا چې وي دغه ټي ایکس کې زمونږ سره ډیټا پراته ده کنه نو دغه ډیټا اوکې دا ما سره دا کلوز شو دغه ډیټا چې دا دې ځکه زه دلته دا راوړم ګوري زمونږ سره دا ټول ټیبل کې دا زمونږ سره ډیټا د علي خان دا غي ایمیلز دا شین دلته کې نن دا کوم څه چې دی دا زموږ سره شی دا زموږ سره ډیټا ده نو زه ورته وایم دغه ټي ډي هر څه چې موږ په ټي ډي کې اخستي دا ټي ډي ټیکسټ کنټینټ چې په دې کې کوم کنټینټ پراته دي کوم لیکل چې پراته دي دغه ماته په دې ټیکسټ ویلیو کې واچوه بیا ما ورته ویلي که چېرته دا پیدا نه کړل بیا ته داسې کار کوه په دې ټي ډي کې په دغه ټیبل ډیټا کې چې کوم انر ټیکسټ دا هغه بیا ما ته راواخله په دې کې واچوه او دلته ما ورته ویلي چې دغه ټیکسټ ویلیو چې دغه کوم یوزر انټر کړي دي مطلب دغه کوم چې دلته شته ګوري دغه کوم چې زموږ سره په دې ټي ډي کې پراته دي دغه ډیټا دا ما ته اپر کیس د کنورټ کا ټو اپر کیس مې دلته لیکلی او انډیکس اف دې ځای کې زموږ سره هغه یوزر چې انټر کوي هغه دلته په مای انپوټ کې پراته دي ځکه ما تاسو دا وختي کار کړ ډاکومنٹ ډاټ ګیټ ایلیمنٹ بای ډي مای انپوټ چې تاسو ولیکئ مکمل تاسو دغه انپوټ څه کولی شئ دا تاسو ایکسس کولی شئ نو دا زموږ سره په دې مای انپوټ کې پراته دي او مای انپوټ دلته ما ورته ویلي که دا چیرته له -1 نه زیات وو نو بیا ته داسې کوه ټي آر مینس ټیبل رو او آی چې دا آی زموږ سره دغه لوپ دی چې دا لوپ زموږ سره دغه نمبر چې دی له 0 نه واخله ته څومره ایلیمنټ چې دي له 0 نه اوسه 8 پورې دي نو دې ځکه ما لینث ورته لیکلی معلوم نه دی ما ځکه ډاټ لینث ولیکو کم زیات لري امکان لري زیات شي ډاټ ډسپلی زه ورته سټایل مې ولیکه سټایل ډاټ ډسپلی کا مطلب سټایل زموږ سره یو سټایل دی صحیح په دې خو پوهېږي ډاټ ډسپلی مطلب دا دی چې ما ته ډسپلی کا شو کا وښیه په ډبل کوډ کې هغه څه چې تا پیدا کړل هغه ما دلته شو کا ایلس کې مې ورته ویلي که چېرته تا پیدا نه کړل څه بیا ما ته نن بیا ما ته هېڅ هم مه شو کوه سمپل اوس څه چې کنټرول ایس کې دلته چې راشي دا به زه یو ځل بیا ریفریش کړم ګوره که دلته زه لیکم فرض کې لیکم سیراج ګوره سیراج په هغه باندې ما سره 2 ریکارډ راکړه یو فرحات سیراج یو زموږ سره عایشه سیراج اوس دا دغه ټو اپر کیس دې شین ته چې ما کنورټ کړی دی پیدا دا ده که ته چېرته د یو حرف مثلا که ته چېرته ای جې ام لیکي ګوره ای جې یا مثلا ته د یو که دلته لیکم تخمینه ګوره لکه اوس څنګه چې ما تاسو سټارټ کړم MIN ولیکه اوس تخمینه په مینس کې راغلی ده خو دلته تا ته پیدا کوي مطلب که یو حرف ګوره دلته زه لیکم او ګوره دلته کې نوري صحیح ده نو مطلب د دې سرچینګ داسې سرچینګ موږ جوړ کړو مطلب که په مینس کې که په اول کې که په اخر کې سرچ کوی شي ما درته سرچ یوازې په ټیبل کې وکړو تاسو کولی شئ په هر څه کې دا سرچ اپلای کړئ صحیح ده دا کار کوي بیا هم هر ځای کې چې مشکل و کار یې نه کوو نو زه مو خدمت کوم صحیح ده تاسو صرف دغه وریبلز ته پام وکړئ چې مطلب کوم وریبلز چې تاسو اخیستي دلته اوس ګورئ ما ټیکسټ ویلیو اخیستی که دلته تاسو کوم بل ویلیو پاس کې حتما تاسو سره ایرر درکوي مینس تاسو سره بیا کار نه کوي نو په دې ځای کې کوم ځای کې سوال پوښتنه مشکل د جاواسکرپټ کوډ زموږ سره صرف دغه د جاواسکرپټ کوډ دی او په داسې یو څه نشته چې موږ نه وي ویلي صرف تاسو سوچ وکړئ سمجھ وکړئ دا په دې باندې تاسو پوهېږئ صحیح ده دا زموږ سره دغه زموږ سره د HTML کوډ شو دا زموږ سره هغه CSS د سټایل دی او دا زموږ سره جاواسکرپټ پوښتنه سوال مشکل خدا ټارګټ سي کنه ګوري کته به دې کې څه شي کومه انپوټ ټایپس ټارګټ کو مطلب دا انپوټ چې دا غزه دا زه ما ټارګټ کوم دلته نو دلته کې ما ورته لیکل ډاکومنٹ ډاټ ګیټ ایلیمنٹ بای ټیګ نیم چې مای انپوټ ده کزه ټیبل ټارګټ کوم نو زه ما ولیکل مای ټیبل زموږ سره دی آی ډي دا همدارنګه کزه ټي آر ټارګټ کوم نو دلته کې بای ټیګ نیم ولیکل ټي آر لیکم ځکه ټي آر سما کوم آی ډي چې نه د ورکړ زی آی ډي په واسطه ټارګټ کما نو دا ما ځکه د ټیګ نیم په واسطه ټارګټ بل سوال پوښتنه نشته